سترګې مې هم مې باڼه خوږېږي سترګې سترګې مې هم مې باڼه خوږېږي په باچا خان پسې مې زړه خوږېږي. ګرانو ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب او دا وخت تاسو د کاریز ټي وي ادبي خپرونې اورئ. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن زموږ سره یو زلمی شاعر دی، د هغوی نه به د هغوی تعارف یعنې پیژنګلو د هغوی په خولې باندې اخلو. خو د ویډیو ته د ورتلو نه مخکې یو وړوکی شان خواست کوم چې زموږ چینل کاریز ټي وي سبسکرایب کړئ، خپل نظر راسه د کامنټس په سیکشن کې ضرور شریک کړئ. موږ به هم تاسو له همدغه شانتې کې نوې نوې ویډیوګانې راوړو. کیمور صاحب، د کاریز په شیشه باندې ستاسو نه مخکې موږ یو مرکه کړې وه او ماشاءالله کسانو ډېره خوښه کړې وه، خو هغه د تکنیکي خرابي په بنیا باندې مرکه زما نه ډیلیټ شوې وه. نو یو ځل بیا غواړم چې تاسو د کاریز ټي وي مینوالو سره خپل تعارف وکړئ، خپله پیژنګلو ورسره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو شاداب صاحب ستاسو او ستاسو د چینل له کاریز له ټي وي له کتونکو او د اورېدونکو زه ډېره شکریا ادا کوم. زما نوم یوسف جان دی او قلمي نوم زما کیمور دی، د نظارناو اوسېدونکی یم. دغه لنډه پیژنګلو زما همدغه ده. ډیره مننه. څنګه چې کیمور صاحب وویل د ازارناو د باجوړ د مامون تحصیل مامون ازارناو د سیمې اوسېدونکی دی او راځو موږ به ګپ شپ هم ولو، خبرې به هم ترې کوو، معلومات به ترې هم والو او اورېدونکو سره به د دوی کلامونه هم شریکو. نو کیمور صاحب یو کلام راسه شریک کړه په دې وخت کې، غزل چې مینوال ترې خوند واخلي. مننه شادابه. څه نوي شعرونه مې لیکلي دي. ارشاد. شعرونه څه داسې دي چې سترګې مې هم مې باڼه خوږېږي سترګې مې هم مې باڼه خوږېږي په باچا خان پسې مې زړه خوږېږي او له دنیا خلکه جنگ په دې نه غواړم د دنیا خلکه جنگ په دې نه غواړم په هر یو جنگ کې پښتانه خوږېږي. مننه. د دنیا خلکه جنگ په دې نه غواړم په هر یو جنگ کې پښتانه خوږېږي. تاسو په بره غونډۍ کینئ تماشای کوئ تاسو په بره غونډۍ کینئ تماشای کوئ د چا به څوک د چا به څه خوږېږي او بس دغه یو کردار یې خوند نه راکوي بس دغه یو کردار یې خوند نه راکوي جنگ د بیناو دی ړانده خوږېږي. او بل شعر د شاداب صاحب چې زما په شعرونو فتوې مه لګوه زما په شعرونو فتوې مه لګوه زما پې ټوله شپه مازغه خوږېږي. مننه. زما په شعرونو فتوې مه لګوه زما پې ټوله شپه مازغه خوږېږي. او بل یو ورکوټی غزل دی چې انسان مه وژنه انسانه د انسانه په قلار شه انسان مه وژنه انسانه د انسانه په قلار شه جنگ ته ووایه چې بس دی د افغانه په قلار شه او ما ذات که چې ټپله پښتنو د ازادۍ شم ما ازاد که چې ټپله پښتنو د ازادۍ شم ما نه څه غواړې زنځیره یا زندانه په قلار شه. مننه. ما ذات که چې ټپله پښتنو د ازادۍ شم ما نه څه غواړې زنځیره یا زندانه په قلار شه. تر سهاره پورې ویښې په اسمان کې ستوري شمارې بس ودشه لیونیه د اسمانه په قلار شه. پښتانه د قایل نه کړل نه د امن دلته راوس. شاداب صاحب پښتانه د قایل نه کړل نه د امن دلته راوس څه د جوړ نه کړل له شعره کیمور جانه په قلار شه. ډېر حد او ډېر ښکلی کیمور صاحب نه راځو دغه پروګرام شروع دی. خو کیمور صاحب څنګه د مینوالو په زړونو کې به دا سوال راځي په دماغو کې چې کیمور صاحب کم چاپ اثار شته تر اوسه پورې چاپ اثار یعنی کتاب شته او که شته نو کوم یو دی او که نشته نو تر کومه پورې د هغوی اراده ده چې کتاب راتلو والا دی مارکیټ ته د خلکو په لاس کې؟ مهرباني شاداب صاحب دا خو دې ډېر ښکلی سوال وکړو. لا تر اوسه پورې دا سوال زما نه چا نه دی کلی. دا پیله ځل ده چې تا وکړو نو چاپ اثار خو لکه مواد خو زما سستی او ښه مضبوط مواد راسه دي. ډېرې اپرې ماته شوي د کتاب خو لکه ما لا تر اوسه پورې چاته نه دي ویلي چې زه کتاب چاپ کوم. لا زما دا سوچ دی په خپله چېرې کتاب یو زه چاپ کړم خو چې هغه خلک وګوري لکه مطلب څه ترې والي
لکه څه ښه زمونږ پښتانه تې لکه تیمور صاحب یو څو شعرونه به یو څو تپوسونو له بیرته راځم به خو یو څو شعرونه نور د شعرونه مخکې تلاول یو څو درې ټپاییزې څه شریکوم ارشاد پتن ریخم په زړه سندانې پتن ریخم په زړه سندانې بس په نصیب کې مې جانانې صرف په ما بر اسمان او یا چې مې په خوا کې را روانې په ځان شپږمه کلمه پوکم مینه منګی مې مات وران مې ګودر شو زړګی مې ټول پرهر شو پیکه پیکه را لاختر شو لالی خو لاړی مسافر شو زه یې په سره جوړه کې ناوې پرېښودمه څه مې ښایسته ناز او نخرې دي زما په هر لوري چرچي دي غټې مې لس انچې پنسي دي او ستاسو د چم تنګې کوڅې دي له ډېره خیاله پکې شولې بولې ځمه یو زوړ غزل به څه شریک کړمه کېدی شي ملګرو اورېدلی مې خو دغه غزل کتونکي ډېر زیات خوښوي غزل څه داسې دی شاداب وایي زمونږ په کلي کې اختر دی ویم چې وجاړم زمونږ په کلي کې اختر دی ویم چې وجاړم خو مو ترمنځ سمندر دی ویم چې وجاړم او زما یارانو زړه مې هسې د سهاره ډک دی شادابه زما یارانو زړه مې هسې د سهاره ډک دی ملګرو اوس خو مازدیګر دی ویم چې وجاړم او زه په خړ پوسو په ریبلو کلمو هم راتلم خو زه په خړ پوسو په ریبلو کلمو هم راتلم خو بیلتون ولاړ لکه د غر دی ویم چې وجاړم مهرباني مننه زه په خړ پوسو په ریبلو کلمو هم راتلم خو بیلتون ولاړ لکه د غر دی ویم چې وجاړم او زما مورجان به نن زما تصویر ته ډېره جاړي زما مورجان بنن زما تصویر ته ډېره جاړي زړګی مې ټول پرهر دی ویم چې وجاړم تیمور صاحب دا شعر یو ځل بیا مننه مهرباني وایي زما مورجان بنن زما تصویر ته ډېره جاړي زړګی مې ټول پرهر دی ویم چې وجاړم او موږ مسافر خو روجي نیسو خو اختر نه کوو شادابه موږ مسافر خروجی نیسو خو اختر نه کوو پورې د زړه د کور مې ور دی ویم چې وجاړم زمونږ په کلي کې لګیا دي خلک مړي خښئ شادابه زمونږ په کلي کې لګیا دي خلک مړي خښئ د دغو ښار په ګډا سر دی ویم چې وجاړم مننه ډېره مهرباني زمونږ په کلي کې لګیا دي خلک مړي خښئ د دغو ښار په ګډا سر دی ویم چې وجاړم او په داسې حال کې به کیموره سړی څنګه خاندي په داسې حال کې به کیموره سړی څنګه خاندي وطن مې ټول سنګر دی ویم چې وجاړم ډېر ښکلی او